سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ او دا صحت کلي به مو په تن کې. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو خوښه کړئ. سلف صالحینو ویلي دي کله چې یو انسان د الله تعالی له رحمت له نظر څخه غیب شي نو د خلکانو په مخالفت کې گرفتار کړي. په یو بل روایت کې راغلی دی دا سړي لپاره مناسبه نه ده چې دا بېګیرې خلک سره تنها کیني، ځکه د ده شخصیت او عزت ته داسې زیان رسوي لکه څنګه چې زنا د چا سره شخصیت ته زیان او تاوان رسوي. په یو بل روایت کې راغلی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله ته حسن بن وزیر رحمه الله راغی او د ده سره یو خلک و چې ډېر ښایسته و. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته ویل ای عبادالي په لارو کوڅو کې دغه خلک مه در سره ګرځوه. حسن بن وزیر ورته وویل دا څه بېګناه دی بلکې دا مې د خور زوی دی. امام ورته وویل که د خور زوی دې ښه مې بیا یې هم مه ګرځوه، ځکه ستا په اړه خلک بې علت ګمان کوي، نو خلک هم مه ګناهګار کوه.